سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست ویو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ درېیمه چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 24 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د اسلامي امارت او هندي چارواکو لیدنه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس د هند د ټوکر ټکسټایل وزارت له مسؤلینو سره دغه وزارت په مقر کې لیدلي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ نوې سوداګریزې هوکړې. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ مهمه اقتصادي هوکړې نهایی شوې دي. او ایران په دغه هیواد کې 211 تنه افغان بندیان افغانستان ته رالیږدولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع الله اعظم د صنعتي پارکونو له لوی رئیس عارف سره یو ځای د هند د ټوکر ټکسټایل وزارت له مسؤلینو سره د دغه وزارت په مقر کې لیدلي. په دغه نسته کې د افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي او صنعتي همکاریو پر پراخېدو او پیاوړتیا په ځانګړي ډول دواړو خواو د پنبې د تولید او پروسس، د بشري ظرفیت لوړونې، د صنایعو د معیاري کولو او د ټوکر او جامو سکتور د عصري کولو په برخو کې د ګډو همکاریو اړتیا او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. د ناستې په ترڅ کې هندي لوري افغانستان ته رسما دعوت ورکړی چې د بهارت ټیکس تر نامه لاندې نندارتون کې ګډون وکړي او خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. همدارنګه دواړو لوریو د ټکنالوژۍ په تبادله، د مسلکي روزنیزو پروګرامونو په پیل، د پنبې د کیفیت د لوړولو لپاره د تخنیکي مرستو او د ګډو تولیدي پروژو پر ارزونه هم خبرې کړې دي. په پای کې دواړو لوریو پر پرنسپ هوکړه کړې چې د موضوعاتو د تعقیب لپاره به ګډه تخنیکي کمیټه ایجادوي څو د افغانستان او هند ترمنځ د پنبې او ټوکر په برخه کې پر همکاریو نږدې خبرې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ مهمه اقتصادي هوکړې نهایی شوې دي. د بلخ ولایت مقام د رسنیو ویاند حاجي زید ویلي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ مهمه اقتصادي هوکړې نهایی شوې چې دغه هوکړو له مخې ازبکستان به خپل درمل په لږ قیمت افغانستان په ځانګړي ډول کابل ته صادر کړي. ترڅنګ د افغانستان خصوصي سکتور او ازبکستان ترمنځ نوې سوداګریزې هوکړې شوې چې له دې وروسته به افغانستان خپل د ډبرو سکاره پاکستان ته د صادرولو پر ځای ازبکستان ته لیږي او په بدل کې به ازبکستان افغانستان ته سمنټ صادروي. زید زیاته کړې دا ګام په داسې وخت کې اخیستل کېږي چې افغانستان د سمنټو د کموالي له ستونزو سره مخ و. د دې تړون په عملي کېدو سره به د هیواد د سمنټو اړتیا په پام وړ ډول پوره شي او د ساختماني چارو بهیر به هم چټک او اسانه شي. په ایران کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې په دغه هیواد کې 211 تنه افغان بندیان یې افغانستان ته رالیږدولي دي. یاد سفارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي لارښوونو او په تهران کې یاد سفارت په مشهد کې د افغانستان جنرال قونسلګرۍ د هڅو په پایله کې 211 تنه افغان بندیان چې د ایران لخوا د حبس سزا پرې لګېدلې وه افغانستان ته لیږدول شوي دي. خبرپاڼه کې راغلي چې یاد انتقال د محکومینو د لیږد موافقتنامې له مخې د ایران د عدلیې وزارت او د یاد هیواد د بندیانو د انتقال کمیټې په همغږۍ ترسره شوی دی. تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 143,194 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. ټولګټو وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان بندر له لارې 14314 ټنه، د اقینې بندر له لارې 8396 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 15328 ټنه او د خواف هرات له لارې 19150 ټنه چې ټولټال 143,194 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د یاد وزارت په وینا د انتقالاتو له ډلې 329 ټنه صادرات شوي چې د انارو جوس دي. ټولګټو وزارت زیاته کړې هڅه کوي ترڅو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي.
او وروستی خبر همدا چې په اندونیزیا کې د اسلامي امارت سفارت د نویو پاسپورټونو د چاپ او ویش لړۍ له پیلېدو خبر ورکړی دی. په جاکرتا کې د اسلامي امارت سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د یاد سفارت او د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د قونسلي ریاست د نه ستړي کېدونکو هڅو په پایله کې اندونیزیایي میشته افغانانو ته د نویو پاسپورټونو د چاپ او ویش لړۍ له پیلېدو خبر ورکړی دی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.